قدر مدینه خر د جانان مدینه خر قدر دان مدینه. زما پوښتنه داسې ده خو یو مسلمان دی یو سړی دی یو چا څخه کوي که نه یو سړی دی یو چا څخه کوي او د خو په انجام کې هغه ورور د دې سره بد کوي بېرته باید دا ښه چې ورسه کوي دا سړی بیا څه وکړي. والسلام. د ژوند په لوړه شیبو کې ستا رضا وړه مرحبا د جنت په نعمتو کې ستا لقا وړه مرحبا ستا لقا وړه مرحبا. که موږ او تاسو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سیرت مطالعه کړو نو هغه کله هم د بدلی او د انتقام لاس نه دی پورته کړی. کله هم رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ځان لپاره د چا نه بدله نه ده اخیستې بلکې د هغه ټول ژوند ترحم گذشت او بخشش و. تاسو ګورئ ابو جهل لعین ځان متمرس کوي ځان په مریضي اچوي چې زه مریض یم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عادت و چې هغه به د دوست او د دشمن پوښتنې دواړو ته ورته دوست لپاره ورته مسلمان ته چې هغه د هغه حق دی په هغه باندې او کفارو څخه به ځکه ورته که هغوی د رسول الله د اخلاقو نه متاثره شي او اسلام ته مخ راوړي. نو ابي جهل د خپل دروازې څخه لویه څا او کوهي کنستې وه او هغه یې خس پوشه کړې وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي زما پوښتنې ته هغه به په دې څا کې وغورځېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله راځي جبرائیل علیه الصلاة وسلام راځي هغه چل چې ابي جهل رسول الله د وژنې لپاره تیار کړی د هغې نه خبروي. رسول الله مخ ګرځوي راګرځي د ابي جهل د کور نه. نو ابي جهل چې په خپله بستره باندې پروت دی ویني چې پیغمبر وګرځېده وحشیانه رسول الله پسې حمله کوي خپله راځي په دې څا کې پرېوځي. ځای خو دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم را ګرځېدلی وای او یو کاڼی یې اخیستی وای د ابي جهل په سر یې غورځولی او د خپل بدله او انتقام یې د ابي جهل نه اخیستی وای. خو نه بیا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو اخلاقو ته وګورئ هغه د عفوې او د ګذشت نه کار اخلي د خپل مبارک څادر او لنګوټه هغه څا کې کوزوي او هغه راپورته کوي. دا هم ترې پوښتنه کوي جهله تا خو به کوم تکلیف نه یې رسېدلی تاسو خپل نیکي کوئ د الله رضا لپاره. که هغه څوک انسان وي هغه به ستاسو په نیکي باندې پوه شي. تاسو پې احسان مه کوئ منت پې مه کوئ. که هغه په مقابل کې در سره بد کوي تر خپل حده پورې تر خپل وسه پورې تاسو د هغه نه ګذشت کوئ ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سل من قطعک ته وصلت کوه د هغه چا نه هغه چا سره چې تا سره خپلوالي پرېږدي خو تی مه پرېږده. وعف عمن ظلمک او ته بخشش کوه بخنه کوه د هغه چا نه چې تا سره ظلم کوي. واحسن الی من اساء الیک او ته نیکي کوه هغه چا سره چې تا سره بد کوي. دا د رسول الله اخلاق عادت دي. دا نه چې هغه بد وکړه په بدله کې ته هم جګ شي انتقام او غشتې واخلې بد ورسره وکړې نه ته نیکي کوه ورځ به داسې شي زه به ستا د اخلاقو نه متاثره شي او اخر به د ستا نږدې دوست او ملګری وګرځي.